د کیسان بورډ د صوبایي صدر رضوان الله په صدارت کې په شیرګل کې یو اهم اجلاس وشو. اجلاس د حکومت نه مطالبه وکړه چې د ګړۍ د متاثره زمیندارو د پاره د په فوري توګه باندې د مالی امداد اعلان وکړي. په اجلاس کې د کیسان بورډ مشرانو او عامو زمیندارو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړ. اجلاس ته ویل شو چې 13 ورځ د ګلۍ له کبله په پوره علاقه کې د تماکو فصل، سبزیانو او باغونو ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی او د دغه وجې د زمیندارو ډیر لوی مالی نقصان شوی دی. اجلاس د محکمه زراعت، صوبایي حکومت، کمشنر مردان او ډي سي مردان نه پر زور مطالبه وکړه چې په فوري توګه د په پوره علاقه کې سروې وکړی شي او په صحیح او په حقیقي توګه د زمیندارو د نقصان اندازه ولګولی شي او دغه لګولی شوي اندازې په بنیاد د متاثره زمیندارو ته مالی امداد ورکړی شي، ابیانه او مالیاتي معاف کړی شي. اجلاس په دې لړ کې د جون په 28 نیټه باندې د تخبئي په مقام باندې د یو احتجاجي جلسې او درنې اعلان هم وکړ. د اجلاس نه وروسته د کیسان بورډ صوبایي صدر رضوان الله پښتو پوینټ ټلویزیون ته صدارنګي وینا وکړه. رضوان الله مې نوم دی، کیسان بورډ صوبایي صدر یم. نن شیرګل کې د ضلع مردان د کیسان بورډ مشاورتي کونسل اجلاس وشو او دا اجلاس د دې لپاره وشو چې زموږ په تخبیه مضافاتو کې تخبیه څونه مضافات دي هغې کې چې کومه ګلۍ شوې تېر شوې ورځ او په هغه ګلۍ په نتیجه کې چې کوم ولاړ فصلونه په هغې کې خاص کر تماکو او ټماټرو سبزي او ورسره کریلا او جوارو فصل مو سره هغه مکمل تباه شوی دی او ورسره د ګنو چې کوم مونډانو فصل دی هغه هم سنبال شوی و، د خاورې او د بورډ سنبال شوی و، هغې ته هم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی. نو دغې د مشورې دپاره نن دا اجلاس وشو چې موږ حکومت نه دا مطالبه وکړو چې کومه په سوونو په زرګونو ایکړو تیار فصل چې تباه شوی دی او دا فصل زمیندار سنبال کړی د قرض په بنیاد باندې، د خاورې قرض هم پرې پاتې دی، د پټۍ د لرګي چې کوم راوړی هغه قرض هم پرې پاتې دی، د مزدور قرض هم پرې پاتې دی او د ورسره پیسټیسایډ چې کومه قرض ده، مختلف فصل لپاره چې کوم څه استعمال شوي زیاتو زمیندارو هغه قرض دی په هغوی باندې او د خلکو دا ځمکه هم د تماکو لپاره په 40,000 او په 35,000 روپۍ کال اجاره نیولې ده. نو زمیندار ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی. نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ د خپل اواز حکومت ته رسولو لپاره انشاءالله په 28 تاریخ باندې په تخبیه کې موږ به ټول زمیندار یو لوی احتجاجي پروګرام کوو او هغه پروګرام کې به موږ د علاقې چې کومه واکمن دي، صوبایي اسمبلي ممبر دی او وفاقي وزیر دی علي محمد خان او نور چې کوم سیاسي جماعتونو مشران دي هغوی ته هم زموږ دا درخواست دی چې موږ سره په دې کې شریک شي او د کوم نقصان چې د زمیندارو شوی دی هغوی د ازالۍ لپاره موږ سره یو اواز شي او د حکومت نه د خپل حق او د خپل ځان د تفوظ لپاره دا احتجاج دی، دا آواز دی او دا ملګرتیا ده. نو موږ د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې هم نن هم دا خپل اواز حکومت ته رسوو او حکومت ته دا مطالبه کوو چې د سروې کومه خبره شوې ده نو سروې دې زر ته زره پوره کړی شي او د سروې هم دا غواړو چې سروې د مستحقو خلکو وشي، داسې نه چې روغ پاتې ناروغه پاتې شي او د روغو سروې راشي او که فرض کړه 100 روپۍ میلاویږي هغه د روغ سړي په ځای ناروغو ته میلاو شي او دا ښه طریقې سره وشي، دا سروې په ښه طریقې سره وشي او انشاءالله موږ به د دې نه بعد د 28 تاریخ چې کوم پروګرام یې هغې کې به خپل آینده اعلان کوو او د حکومت هم دا مطالبه ده چې فوري طور دی چې کومو زمیندارو د ډیپانو نه کومه خاوره قرض ورکړې ده هغه پیسې هغوی ته معاف کړی شي او د دغه فصل تماکو ختم شوی، اوس په خلک جوار کوي. موږ د حکومت نه هم دا مطالبه کوو، د پرایویټ چې کومه د تخمونو کمپنۍ دي هغوی نه هم دا مطالبه کوو چې زمیندارو ته مفت تخم ورکړی شي او دغه فصل د سنبالي لپاره مفت د خاورې انتظام هم وکړی شي. او زه د مردان د کمشنر نه د صوبایي حکومت نه هم دا موږ مطالبه کوو چې زر تر زره د زمیندارو سره عملي تعاون وکړي.